الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین روان دي آیاتونو مبارک کې الله ارشاد فرمایل کچری تاسو تابعداریو کې د هغه خلقو پزمکه کې چې زیات تعداد کې دي چې داوی صرف پخپل ګمان او پخپل قیاس او د کوسلو باندې عمل کوون کی دي نو دا خلق به تاسو د الله د لارې نه گمراه کی. اوس دلته په دې لومبني آیت مبارک کې د دغه خلقو د تابعدارۍ نه اطاعت نه منع کولو یو حکم دی چې دی مشرکین او کافرانو با دا خبره کوله چې رقم یو سیز الله وجني نو هغه تاسو ځان باندې حراموي او چې کوم یو سیز یو انسان په خپل لاس باندې په چاړې باندې ذبح کی نو هغه تاسو بیا خوري کوئی د الله وجل شوی سیز هغه حرام غني او په خپل چې کله یو سیز وجنه نو هغه ځان د پاره حلال غني او د دې دا خبره دا ټول په د کوسلی دی او قیاس ارائے دی او تخمینی دی او اټکل پیچو باندې لګیا دي بغیر سے دلیل بغیر سے ثبوت دی دا خبره کوي نو الله او فرمایل چې اے مؤمنانو د دې خلقو دی خبرو تغوک میګ دی او نه پدی په خبرو باندې اطاعت تابعداري مکه بس فکلوا مما ذکر اسم الله علیهم ان کنتم بآیاته مؤمنین پس خوري تاسو د اغنا د اغه ذبیحینا چې په کم زناور د ذبح دوران کې د پاغي باندې د الله نوم واغستل شو نو که تاسو د ایمان خاوندان د الله پایاتونو باندې ایمان وروړي نو بدی عمل وکړو دغه ذبیحه خوري او دی مشرکین چې دا خبره کوله نو دی خو صرف هغه اټکل پیچو باندې لګیا او په قیاس باندې د غوسلی کولې حالانکه هر یو شی چې ملکیږي داغه وجل والا الله تعالی دی که یو شی په طبي مرګ باندې مړ شو اوم داغه وجل والا الله دی او کو څوک یو شی ذبح کوي او چاړه پر راکاږي نو داغه ذبح هغه وجل والا الله دی خو چې هر کله یو زناور چې داغه باندې د ذبح په وخت کې د الله نوم واغستل شو نو د الله د نوم په برکت باندې هغه زناور حلال شو او داغه بیا اس قسمه ممانعت نشته متاسو خره د هغه نه چې په کم زناور باندې د ذبح دوران کې د الله نوم واغستل شو او بیا مزید فرمای چې وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه بیا تاسو د پارس شوی دي چې تاسو نه خورئ د هغه ذبیحینا چې داغه د ذبح په وخت کې د الله نامه پاغي اغستلی شوی نو تاسو ول هغه ځان باندې حراموي حالانکه الله تعالی چې کوم دي حرام سيزونه په تفصیل سره بیان کړی دي چې کوم سيزونه الله حرام کړی دي هغه سيز حرام دي د انسان
په خپل ذهن او ګمان چې کوم دي سي ځان حلالي او حرامي نو دې دغه اختیار نه لري د دې اختیار صرف الله سره دی الله چې کوم سي حرام کا به حرامي چې کوم سي الله حلال وګرځو هغه به حلال وي نو الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم په تحقیق سره تاسو لپاره په تفصیل سره بیان شوی دی هغه چې کوم تاسو باندې حرام دي داغي باقاعده وضاحت شوی دی او داغي هغه قسمونه او داغي تفصیلی بیان مخکم تر شوی دی او رستم را روان دي چې کوم کوم چیز حرام دي کوم کوم چیز حلال دي داغي تفصیل الله متکړ دی البته الا مسترتم الیه کله چې انسان محتاج شو حرام سیزتا داغي د خوراک گویا د لوګي نمرې او دغه د کې حلال سیز نشتا نو داغه د پاره بیا د مردارا دومره خوراک جایز دي چې د جون باقی پاتې شي او پای کې تجاوز نه کوي والله یک فرق تاسو د حرام سیز خوراک ته محتاج شولې نو التبیا داغه سیز هغه حرام سیز تاسو خوري شي بیا الله و ان کثیر لا یضلون باهواهم بغیر علم بشک ډېر خلک خامخا گمراه کوي په خپل خواهشات سره بغیر صد علم نه اس عقلی نقلی دلیل وسره نوي نو سره علم او د ځان نسیز حلالي او د ځان نسیز چې کوم دي حرامي لکه څنګه چې مشکین هغه صاحبہ بحیرا د ځان چې کوم دي حرام کړو او دغه خوراکي په ځان باندې منع کړو نو د خپل خواهشات مطابق ور تاسو داخلك په دې خبرو باندې گمراه کوي ان ربك هو اعلم بالمعتدين بشک الله خپي جني هغه خلق چې کوم خلق د حد نه تجاوز کوي گویا څوک د الله د حکمونو کې د ځان له مداخلت کوي د ځان یو شی حرامي د ځان یو شی حلالي گویا د حد نه تجاوز کوي او الله د خلق خپي جني او دی له الله د دې خبرو سزا ورکي او د دې کارونو ورپسې بیا بیان کیږي چې وزرو ظاهر الاسم وباطنه د پاک معاشري د پاره دا خبره لازم ده چې معاشره پاک وي پای کې امن وي خوشحالي وي نو هغه کې با د هغه افراد ځان د هر قسمه ګناه نه بچ ساتي خو هغه ګناه پټوي هغه ګناه ښکاروي دا ګناه تعلق د ظاهري جسم اعضاء سره وي یا د هغه تعلق د انسان د سره وي هغه کې هغه وسوسه راځي والله وزرو ظاهر الاسم وباطنه پرېږ دې ظاهر ګناه او باطن ګناه ظاهر ګناه نه بعض علما فرمایي چې هغه ګناه چې کوم د انسان جسمانی ظاهري اعضاء نه د سترګو نه د غوږونو نه لاس نه د خپو وغیرہ نه د شرمګانه کم ګناهونه کیږي دغه ظاهر ګناه نه ځان بچ ساتي او یا ظاهر ګناه نه مراد کلم کلا بحیائی او زناګان کول وباطنه او باطن نه مراد زړه چې پزړه کې چې کوم د ګناهونو کوم وسوسه پیدا کیږي حسد او بغض او کینه او بیا د بد کارونو هغه خیالات او سوچ او فکر دا غین ځان بچ ساتي او یا فرمایي چې باطنه نه هغه ګناه چې سړي خلق د خلقو نه پټ کوي یا پټ زناګانې کوي یا پټ غلط کار کوي دا ټول چې ګندې که ظاهر وي کو باطن دي د دې ټول ګناهونو ځان بچ اوساته دا پرېږ دی او بیا الله انسان له اختیار ورکړي دی انسان د جمادات او بشان به اراده او به اختیار نه دی انسان هر یو افکار په خپل اراده او اختیار سره کوي چې کله دی په خپل اراده او اختیار سره یو کار کوي نو پای کې د سوچ او فکر پکار دی چې دا کار د کومه په دې آیا زه د سزا مستحق خو کېږم نه په دې خو ماته سزا به نه ملاویږي لہذا الله چې تاسو کوم کسب کوئ او د ګناه وکړو د ګناه دا کسب تاسو په خپل اختیار سره کوئ نو د دې به تاسو ته بیا سزا ملاویږي زر دی ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون بشرا کسان چې کسب کوي د ګناه کوي او نظر دي چې دوی ته به سزا ورکړي شي د هغه چې کوم دي دا ګناه کوي لہذا د تاسو په دې کسب باندې با تاسو ته دې سزا ملاويږي تاسو به اختیار نه لہذا تاسو خپل اراده او اختیار ته ملو دي دا خپل اراده او اختیار صحیح استعمالوي په ګناه کې می استعمالوي ورپسې بیا الله ذکر کوي
چې ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. اوس الله فرمای مخره هغه ذبیحه هغه زناور چې داغه په ذبح په وخت کې د الله نامه ني اغستل شوی یا چې کوم دي د الله نه علاوه د بل مخلوق نوم په اغستل شوی، نو لهدا داسې ذبیحه بیا حرام شولا. وانه لفسق، بشک بیا د دې خوراک چې کوم دي هغه نافرمانی ده او ګناه ده. اوس دلته بیا علما دلته خبره کوي چرا کما زناور چې ذبح کول شي مسلمان ذبح کوي او پاغي باندې دغه دوران کې د الله نوم ذکر نکو یې شوته نه، نو چې هر کله ته ایر شو په ایر باندې چې کوم دی هغه زناور ذبح کو او الله نوم په وانه غستو، نو دغه د کې بیا اجازه شته دغه زناور حلال دی. او کنا قصدن عمدن د الله نوم وانه غستو او یا د بل چا نوم واغشت د مخلوق نوم واغشت، نو بیا دغه ذبیحه دا مردار ده او حرام ده. په دې کې بیا د ائمه لګون ته اختلاف دی. امام شافعي او امام شافعي فرمای کدا د چې ګندې په ایر او که قصدن دواړه وي او دا مسلمان دی د عذاب کړان بس حلال ده. او دغه کې زمګه امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک سے فرمای چې نه دا ذبیحه چې کوم دی چې کله په ایر باندې د ذبح کړه ناغه چې کوم دی بیا حلال ده، او که قصدن عمدن د الله نوم وانه غستو نو بیا حرام ده. البته امام احمد فرمای که چا په ایر او که چا قصدن دواړه چې کوم دی د الله نوم وانه غستو نو هغه دا بیا ذبیحه حرام ده. وان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. الله فرمای دا شیاطین دی خپل دوستانو ته وسوسه اچي پړکه د دې د پاره چې دوی چې کوم دي مؤمنانو سره بیا جګړه کوي او بحث مباحثه کوي څنګه چې دغه حلال سيزونه حرام پزان باندې ګرځي او حرام سيز چې کوم دي هغه حلال ګرځي، نو دغه شاید د شیاطین کار دی او د شیاطین دوستان څوک دي هغه کافران دي مشرکان دي. نو دا شیاطین چې کوم دي د کافرانو مشرکانو ته پلو کې دغه وسوسه اچیا چې دا سیز حرام دي الانکه هغه حرام نه وي په خپل باندې ځان باندې حرام کی او یا چې او سیز حلال وي هغه حلال سیز چې کوم دي هغه ته بیا حرام وي. نو الله وی دا خلق دا شیاطین دي د پاره کوي چې دوی د مؤمنانو سره په دې باندې بحث او مباحثه وکړي. والله وان اطاعتموهم انکم لمشرکون، که تاسو د دې اطاعت وکړو نو تاسو به هم خامخا مشرکان شئ. ګوره دلته دې آیت دا ثابت شولا چې سره حلال سیز ته حرام وي او حرام سیز ته حلال وي او دا اعتقاد د دې لري چې الله یو سیز حلال کړی دی او دی چې دا بالکل حرام دی دا عقیده لري، او یا یو سیز الله حرام کړی وي او دی چې دا حلال دی نو دا شرک او کفر دی. لہذا څوک چې د دې کافرانو په دې خبره باندې عمل کوي چرا کم سیز الله حلال کړی دی او کافران وی چې دا حرام دی او دیم دغه سیز ته بیا حرام وي نو دا مشرک شو. ځکه دین الهی کې چې کم دی د ځان نه اختیار چاته نشتا. دین الهی کې څوک چې دا حرام مرتکب وګرځیدو چې اوسیز الله حلال کړی وي او دی هغه ته حرام وي نو دی چې کم دی بیا عقیدتن دی مشرک او کافر وګرځید. فکلوا پس خورئ تاسو مما د اغنا ذکر اسم الله علیه دا غسیزنا چې نامه ذکر کړی شوی یا اغستی شوی نامه د الله په غسیز باندې د ذبح په وخت کې ان کنتم بیااته مؤمنین کچر تاسو د الله په آیاتونو باندې ایمان وروړي نو بیا دغه سیز دغه ذبیحه دغه زناور بیا خورئ چې د الله نوم په غستلی شوی. وما لكم الا تاكلوا سشوی تاسو د پاره چې نه خورئ مما د اغنا ذکر اسم الله علیه چې اغستی شوی نامه د الله چا باندې او تاسو اغسیز بیا نه خورئ ځان باندې حرام ګرځوي. حالانکه وقد فصل لكم په تحقیق سره په تفصیل سره بیان کړی دی الله تاسو د پاره ما اغسیزونه حرم علیکم چې کوم تاسو باندې حرام کړی شوی دي الا مسترتم الیه سوا د اغنا چې څوک
حرام او مردار سیس خوراک ته محتاج شو نو هغه بقدر ضرورت چې کوم دی دا غي نه خوراک کولی شي. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغیر علم، بشکل ډیر خلق گمراه کوي باهواء په خپل خواهشات سره بغیر د علم نه، بغیر د عقلی نقلی دلیل نه خلق ته غلط لارې خي او په گمراهۍ کې مبتلا کوي. نو ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بشک رب ستا خو پیژني هغه خلق چې کوم د حد نه تجاوز کوونکي دي. وذروا ظاهر الاسم وباطنه، پرېږ دې ظاهر ګناه او پټه ګناه د باطن. ان الذين يكسبون الاسم، بشک کم کسانو چې کسب وکړو د ګناه نو سيجزون بما كانوا يقترفون، زر دې چې هغه ته به سزا ورکړي شي د هغه چې کوم هغه کوم ګناه کړی وي. ولا تاكلوا او مخر تاسو مما د اغنا لم يذكر اسم الله عليه، چنی اغست شوی نام د الله په تمسیز باندې. وانه لفسق، بشک بیا دغه سیس خوراک کول دا نافرمانی ده او فسق دی. وان الشیاطین، او بشک دا شیاطین لیوحون وسوسه اچي پړونو کې الی اولیاءهم خپل دوستانو ته لیجادلوکم د پاره د دې چې دوی تاسو سره پاغي باندې بحث مباحثه او جګړې وکړي. نو وان اطاعتموهم، کچر تاسو د دغه خلقو تابعداري وکړه نو انکم لمشرکون، بشک خامخا تاسو بیا مشرکان شئ. فکلوا بسخری مما د اغسنا ذکر اسم الله علیه، چې اغستی شوی نامه پاغي باندې پاغسیز باندې ان كنت نامه اغسید الله تعالی پاغسیز باندې نو ان کنتم بیااته مؤمنین، کچر تاسو د الله پایاتونو باندې ایمان وروونکي نو دغه سیز بیا خوره. وما لكم او سشوی تاسو د پاره الله تاکلوا چې تاسو نخره مما دا غسیزنا ذکر اسم الله علیه، چې ذکر کړی شوی یا اغسیزوی نامه د الله تعالی په کوم سیز باندې. وقد فصل لكم، حالانکه په تفصیل سره الله بیان کړی تاسو ته ما هغه سيزونه حرم علیکم چې په تاسو باندې حرام کړی شوی دي. الا مسترتم الیه، سوا د هغه وخت کې چې اوسړي دغه حرام سیز خوراک ته کول ته محتاج شو نو هغه په ضرورت او د خپل حاجت مطابق هغه نه خوراک کولی شي. وان كثيرا ليضلون، بشکر ډیر خامخا گمراه کوي خلق لرا باهوائهم په خپل خواهشات سره بغیر علم، بغیر د علم او د پوهنه. ان ربک، بشکر ربستا هو عالم، خپي جني هغه خلق بالمعتدين چې د حد نه تجاوز کوونکي دي. وذروا پرېږدي ظاهر الاسم، ظاهر ګناه وباطنه او د باطن او د پټي ګناه. ان الذين، بشکا کسان یکسبون الاسم، چې کسب کوي د ګناه او ګناه ځان لګټي نو سيجزون، زرد چې سزا به ورکړي شي هغه ته بما دا ګناهونو کانو او چې وي یقترفون هغه ګناه ارتکاب کوونکي وي. ولا تاكلوا، او تاسو مخر مما دا اغسیزنا لم يذكر اسم الله عليه، چنی اغست شوی نوم د الله تعالی په اغسیز باندې د ذبح په وخت باندې. وانه لفسق، بشک بیا دا اغسیز خوراک دا نافرمانی ده. وان الشیاطین، بشک شیاطین لیوحون وسوسه اچیا پزونو کې الی اولیاءهم خپل دوستانو ته لیجادلوکم د پاره د دې چې دوی بیا تاسو سره جګړې یا بحث مباحثه پاغي باندې کوي. وان اطاعتموهم، او که تاسو اطاعت او تابعداري د دوی دغه خبرو وکړه انکم لمشرکون، بشک تاسو بخامخا بیا مشرکان وګرځئ.